جنرال مبين چا ولې او څنګه نیولې وو؟ هغه ولې د طالبانو ضد خبرې کولې او طالبانو یې بیا په حق کې څه وکړل؟ بلاخوا ناس حقاني څه حیرانونکې خبرې کړې دي. انسانان دې ولې د ډوډۍ په ځای واښه خوري؟ ویډیو حتما تر اخره وګورئ ترڅو په ډېرو جالبو او مهمو موضوعاتو خبر شئ. جنرال مبين په نامه هغه تن چې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په استازیتوب زیاتره وخت سپینې خبرې کوي نیول شوی دی. یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې مبین د کورنیو چارو وزارت لخوا نیول شوی او پلټنې ترې روانې دي. مبین په کابل کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ د ویان په توګه هم په رسنیو کې راڅرګندېده. هغه په دې وروستیو کې په ځینو څرګندونو کې د پاکستان ضد دریځ ښکاره کوه او تازه یې په یوه مرکه کې وویل چې په ګونتانامو زندان کې بندي طالبان د پاکستان په لاس امریکا ته سپارل شوي وو. بلاخوا بیا ناس حقاني ډېره حیرانونکې خبره کړې ده. د طالبانو د حقاني شبکې یو لوړ پوړی غړی ناس حقاني په افغانستان کې د بحران تر سطحې د فقر او لوږې موضوع بې ځایه تبلیغات ګڼي. هغه BBC ټلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي دي چې روزي ورکوونکی خدای دی او د په ژوند کې کله هم نه دي لیدلي چې څوک د لوږې له کبله مړ شوي وي. انس حقاني دا هم وویل چې خدای تعالی انسان ته روزي په هر ډول رسوي ان په وښو خوړلو یې هم ژوندی ساتي. انس حقاني دا ادعا کړې ده چې دوی د فقر ختمولو په طریقه او د هغه په خپله اصطلاح په چل پوهیږي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د وروستي پاچا محمد ظاهر شاه یوې لور ته منسوبه کیسه چې د فقر اړونده له پخوا څخه د خلکو ترمنځ ویل کیږي. خلک وایي چې د لوږې او قحطۍ له کبله پاچا سودایي و او د غنمو کمښت ته یې فکر کوه. خو لور یې ورته د ډاډګیرنې په توګه وویل چې خلک دې د ډوډۍ پر ځای کلچې وخوري. خو د انس حقاني د دغو خبرو پیغام نه دی روښانه شوی چې هغه خو به دا 40 میلیونه فقر ځپلي او نور افغانان وښو خوړلو ته نه هڅوي. له تاسو هم مننه کوم که د انس حقاني د دغې خبرې په اړه او همدارنګه د جنرال مبین د نیول کېدو په اړه کوم څه ویل غواړئ په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.